الرحمن الرحیم. سلام و احترامات نیکې لونې کې پر ظلم ومنئ. دا د جلال آباد ښار زړه دی، نو دغه مریض ورک تاسې ګورئ دغه ځای دی. نور دی چې تنګ راغلی د مریضۍ نه دغه سیمې خلکو ته ویلو چې ما سړک ته کړئ تر څو هغه شي که موټر ما ووهي او زه به وفات شم که نه، نو که اوس یې موږ دغسې جګه وراسې نړو شفاخانې ته مشکلات جوړېږي. مجبور زه یو دفعه اوزې سره وغږېږم، د اوزې نه وروسته سیتامې ته لاړ شم تر څو کوم قانوني ته یې مراحل دي، ځکه خدای مکه په دې هلته څه وشي نو بیا مشکلات پېښېږي که نه. زه ورځم هغه ته. ښه، موږ هم د لومړۍ حوزې له مسؤلینو سره د ننګرهار ولایت د قومندانۍ په هدایت باندې روان یو سیمې ته. خبره قانوني کړله هغه څه چې بیا خدای مکه سبا ورځې څه مشکل جوړ شي یا سبا ورځې دا مریض باندې څه وشي، بیا به هر څوک وایي چې والا تاسې وکړل یا څنګه دغه مشکلاتو د حل لپاره موږ بهتره دا وګڼو چې هر څه قانوني کړو. راغلو اوزې ته، امیر صاحب د اوزې را سره دی، ځو د خیره هماغه سیمې ته او مریض د خیره انتقالوو شفاخانې ته. مریض خو لومړی امنیتي حوزې په موټر کې واچولو، دغلته دی خو نه ښکاري فکر کومه که نه، یا به انشاءالله کله چې سیتامې ته ورسېدو تاسو ته به یې موږ وښیو. موږ هم دا د ننګرهار د سیتامې روغتون ته راغلو، نو دننه ځو د خیره مریض ښکته کوو. توکل په خدای. هم د ننګرهار ولایت د سیتامې روغتون داخله څانګې عاجله خونه ده، نو انشاءالله ډاکټر صاحب ته منتظر یو، ګورو چې څه کېږي. فکر کوم دا څو دقیقې وړاندې هم دغلته د ښار د وګړو د خوا نه راوړل شوی او بیا د شفاخانې ورته ویلو چې دا پیواز لري څنګه انشاءالله موږ د ننګرهار امنیت قومندانۍ تر څنګ د جنایي امریت او د قومندانۍ برحاله کوم سرپرست چې دی د هغې په مشوره او هدایت انشاءالله راوړی دا ځل به مکمله تداوي کېږي. د حوزې مسؤلین هم دلته موږ سره دي، نو انشاءالله پوره هڅه کوو چې دې تداوي وشي. خدای دې ښه کړه. ورځ د قیامت به ته دوا کوم، ورځ د قیامت به ته دوا کوم، ډېر غریب یم. خدای هغه به ښه ورځ چې د خیر دې خپل په خپل الله لا 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 دې په ارمان یم. کېږي د خیره انشاءالله، هېڅ نه مشکل نشته. علي غریب مر سړی را پسې مسخرې کوي. ستا ټول مصرف ستا هر څه په منډه وشو. دا هم ګلک وزاله قیامت به ته دوا کوم، ورځ د قیامت به ته دوا کوم. کومه دنیا ودانه ده؟ نه خدای دې نه کړي، جوړېږي د خیره، روغ جوړ به شئ. تعلیم درته راوړو، ستا میوه هم درته راوړو، مصرف چې کېږي مصرف دې هم درته مشکل نشته. صرف خوراک وکړه چې صحت دې بېرته د خیره راکړي. خوراک درته موږ راوړو، پر انرژي میوې هر څه چې وي راوړي د خیر. ښه، دا د قومندانۍ او د حوزې مسؤلین هم دي، دې ته م ورقه واغېستله. دا به خیره انتاني واټ ته وړو او هلته به بستر کېږي د خیر انشاءالله. اوس ډاکټرانو سره م غږېږو، او څه دوا ضرورت چې وي هغه هم ورته د خیر هغه کوو. توکل په خدای. دا هم د ننګرهار ولایت د سیتامې روغتون د انتاني واټ دی، نو بس ډاکټر صاحبانو تداوي شروع کړې ده. موږ هم ورته اوس اندازه هم دغلته ناست دي، معاینات به هم کېږي د خیر. اوس لپاره خو دغه سیروم ورته چالان دی، دا به هم خلاصېږي په څو شېبو کې. بیا مخکې ګورو چې نور کومې تداوۍ ته ضرورت دی او کوشش کوو چې معاینات هم زر وشي. بس زه ورسره یم انشاءالله، که یو ورځ وي که دوه ورځې وي که کال وي که هر څومره وي انشاءالله. نور به تاسو ټول دعاګانې کوئ چې خیر جوړ شي، او بهتره خبره به همدا ده چې د خیر جوړ شي او بیا د خپل روزمره ژوند ته ادامه ورکړي.